سپین ځکه چې هغه توره ده حقیقت نه دی ځان مې هم خوښ نه دی سپین ځکه چې هغه توره ده زما په مخ چرته د تورو سکرو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو مسافرو کلیوالو همزولو مشرانو زه عربستان مومن د کیمرامین اسد خان سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم نن موږ دلته د خجوز کلي ته راغلي مراد علي مراد صاحب خواله او ډېر ښایسته فضا ده او شینکي ولاړ دي او دلته به انشاءالله العزیز دا پروګرام به ډېره مزه وکړي نو دوی له موږ راغلي شارټ ټایم دی خبرې به ډېرې ځکه نه کوو چې ما خو ډېرو خبرو ته زړه کېږي خو دنه ما فرمایش کړی ما چې رومانوي راته څه واوره خو بیا بس ما پته به ووایي او باقي چې د ده څنګه کوشش موږ دلته نن راغلي وو ډېره شکریه یې موږ ادا کوو نو مراد علي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مننه ډېره مننه چې تر ما راغلی او ځان هم ستړی کو زه هم دې ته مجبور کړم چې دلته تاسو را ناستې وکړم نو مننه مو کومه او ډېره مننه مو کومه دا اوس موږ پیل ځل دی د ملاقات او انشاءالله العزیز چې موږ سره به بیا هم کښېنې بیا به هم کښېنې بیا به هم کښېنې انشاءالله العزیز چې پروګرامونه به کوو زه پخپله به هم شي کې خوښ به دې هم شي خو څه به وایي اورېدونکو ته ځکه چې ما ورته حال ویلی او په تمه دي انتظار کې دي نو تاسو دا 3 4 5 ورځې شارټ شولې نو ما چې څنګه به دا کار کېږي خو زه عبدالله صاحب راته ټلیفون وکړو نو څه به وایي د خیره اورېدونکو ته کلامونه هم ډېر دي خو د هر څه نه مخکې زه خو رومانوي کلامونه ډېر نه دغه کوم انقلابي یا دغه طرف ته زما رجحان دی خو کوشش اوس دا کوم چې ستاسو په ته به لاړ شم او د ملګرو په ته به لاړ شم او د هر څه نه مخکې به یو څو ټپیزې کوم چې زه خو دې مړ کړمه د تندې زه خو دې مړ کړمه د تندې ته زما چرته فکرمند دی زما خو سا زما خو ژوند دی که خدای را کړی قدرمند دی د ځوانۍ زوره په جانان دې ختمومه زه خو دې مړ کړم د تندې ته زما چرته فکرمند دی زما خو سا زما خو ژوند دی که خدای را کړی قدرمند دی د ځوانۍ زوره په جانان دې ختمومه دا ناقلار سلور ټوټې دی بیمار بیمار سلور ټوټې دی ستا طلبګار سلور ټوټې دی زړه مې پشمار سلور ټوټې دی هره ټوټه نارې وخي رکشي بیلتونه خبر می خور پچم پچم کړی د سترګو توی را پسې نم کړی ما په قلخود سره دم کړی قبر می خاورو سره سم کړی لاره پې جوړه کوي جانان به پې راځي نه ډېر اعلی ډېر اعلی غزل دی تاسو فرمایش کړی وه د دغه والا تاسو زما فرمایش ته زما پته هغه چې دا چې ځوانۍ او زلمیتوب پسې چې اور لګوم دا چې ځوانۍ او زلمیتوب پسې چې اور لګوم دا ستا د مینې زور دی تا پسې چې زور لګوم ستا دې دنونه کور کمند دی که دې راکړه اشنا ستا دې دنونه کور کمند دی که دې راکړه اشنا زه پې دا خوږ زړګي زخمونو ته ټکور لګوم عربستان لاله چې یو به په زنه دو په مخ یو به د وریځو منځ کې یو به په زنه دو په مخ یو به د وریځو منځ کې ستا سوځولو له خالونه درې څلور لګوم یو به په زنه دو په مخ یو به د وریځو منځ کې ستا سوځولو له خالونه درې څلور لګوم او ځان مې هم خوښ نه دی سپین ځکه چې هغه توره ده حقیقت نه دی ځان مې هم خوښ نه دی سپین ځکه چې هغه توره ده زما په مخ چرته د تورو سکرو تور لګوم ځان مې هم خوښ نه دی سپین ځکه چې هغه توره ده زما په مخ چرته د تورو سکرو تور لګوم نظر مې نه لګي خو تا پسې راوتی یمه نظر مې نه لګي خو تا پسې راوتی یمه دواړه لاسونه در پسې لکه شمکور لګوم ویلې مه کوه مراده چې لمبه لمبه شي ویلې مه کوه مراده چې لمبه لمبه شي یو څو ګلونه په اوربل کې درته نور لګوم ویلې مه کوه مراده چې لمبه لمبه شي یو څو ګلونه په اوربل کې درته نور لګوم په دې کې د دومره جزک څه ضرورت دی یو کار چې کې ښه په شوق دی کې ښه په مینه دی کې دغسې راته دوه خو راته خامخا ووایه عبدالله صاحب تاسو به ته ووایي او که درې دې وویل خو لا به ښه شي نو به زه هم شارټ ټایم هم دی خو ښه په سور باندې زموږ هېڅ کارونه نشته دی که نه بس ښه په سور راته ووایه دا خو ستاسو طبیع زه به د خپلې طبیع څو شعرونه ویم چې بلکل یې ووایه امیر صاحب ډېره ښه ده خدای او د رسول خبره امیر صاحب ډېره ښه د خدای او د رسول خبره خو د پښتون ولس خبره د بیخي هیره ده دا معتبره ده بهتره ده بیخي هیره ده یادوي شرح و بشره دی بیهی هیره ده د لاورۍ قارغې صفت خو د خمیش په خوله وي د پښتونخوا سپینه کونتره دی بیهی هیره ده
خانجي اختر له د ټول کور جامې وشولې خو خانجي د کور هغه نوکره دی بیخي هیره ده خانجي اختر له د ټول کور جامې وشولې خو خانجي د کور هغه نوکره دی بیخي هیره ده مراد تا چې به همیش پکې جانان یادو هغه ټپه هغه سندره دی بیخي هیره ده هغه ټپه هغه سندره دی بیخي هیره ده او یو دغه به ویم غزل چې راځئ خپلو کې کینو راځئ خپلو کې کینو د راز خبرې وکړو راځئ چې د یو بل سره په ناز خبرې وکړو راځئ چې تر مې پښتانه شو را یوځای راځئ د یو لښکر د یو آواز خبرې وکړو راځئ چې دا کابل او پېښور خپلو کې یو کړو راځئ چې د دې خاورې د محاذ خبرې وکړو راځئ خپلې نغمې به پکې وچیړو د درد راځئ خپلې نغمې به پکې وچیړو د درد راځئ چې د رباب او د شهباز خبرې وکړو راځئ چې د اسمان ته د ختلو فکر الله توبه نو ستا بنده دی ورته څه ووایم الله توبه نو ستا بنده دی ورته څه ووایم خوله به مې ماته کړي که حال ورته د زړه ووایم الله توبه نو ستا بنده دی ورته څه ووایم خوله به مې ماته کړي که حال ورته د زړه ووایم ته که تشبیه د تورو ورکړې نو دا ستا خوښه ده ته که تشبیه د تورو ورکړې نو دا ستا خوښه خو زه لیونی نه یم چې تورو ته باڼه ووایم ته که تشبیه د تورو ورکړې نو دا ستا خوښه خو زه لیونی نه یم چې تورو ته باڼه ووایم څنګه ورغاړې وځم څنګه یې راسم لومه څنګه ورغاړې وځم څنګه یې راسم لومه څنګه د ځانه غټ غمونو ته واړه ووایم او د رزق وګوله بسنه څه چل وکړمه خو د رزق وګوله بسنه څه چل وکړمه خو د دیدن وګو ته به سرنګې ماړه ووایم او دا خو کیدی نشي چې هر سړی په زړه کې ځای کم دا هو کیدی نشي چې هر سړی په زړه کې ځای کم دا هو کیدی نشي چې هر چاته به زړه ووایم او زه یې په دواړو سترګو پورې کړم ورمنډې کړم زه یې په دواړو سترګو پورې کړم ورمنډې کړم ستا د قدم د لاندې خاورې ته رانجه ووایم او چا ترې مراد باره کې وپوښته نو دا یې وې چا ترې مراد باره کې وپوښته نو دا یې وې چې سړی ښه نه وي چې سړی ښه نه وي نو ولې ورته ښه ووایم چې سړی ښه نه وي نو ولې ورته ښه ووایم بس دا محترمو کتونکو اورېدونکو دا مراد علي مراد صاحب نن دلته موږ حاجي اوس کلي ته راغلي ټول ملګري راسره ناست دي پروګرام کې شرکت وکړو ټول ښه خوشحاله دي او موږ له دا ادم راکړو د دوی شکریا ادا کړو موږ له ټیم راکړو وخت یې راکړو موږ له دعوت ورکړو دوی زموږ خبره کوزه ونه غورځوله او موږ ته ډېر احترام لرو د عزت په سترګه ورته ګورو د عزت وړ خلک دی الله دې دویم ژوند لري او الله دې موږ له عمر راکړي دا پروګرامونه همدغسې جاري ساتو نو اوس موږ پروګرام په دې زمانې ختمو تاسو نه اجازه غواړو زه عربستان مومن د کیمرامین اسد خان سره د تاسو نه اجازه غواړم ضلع مومن تحصیل علمزی خواجه وسکور ګندار د الله په امان